د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال ښاغلي سهیل محمود سره په لیدنه کې څه ویلي دي. سلامونه درنو لیدونکو، د ویډیو تر اخره زموږ سره اوسئ. محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نن سهار د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال ښاغلي سهیل محمود سره وکتل. ښاغلي محمود د یو لوړپوړي پلاوي چې د پاکستان د بیلابیلو بنسټونو استازي پکې حضور لري په مشرۍ د سولې لپاره د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل پلان دوره او ناستې کې د ګډون په موخه کابل ته راغلي وو. د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د ښاغلي محمود او ورسره د عمل پلاوي راتګ ته ښه راغلاست ویلی او دواړو هیوادونو پر نظامي او امنیتي همکاریو ټینګار وکړ. همداشان پاکستان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراختیا لپاره د افغانستان پر رښتینې هوډ او ارادې خبرې وکړې. همدارنګه د ډیورن له کرښې څخه اخوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو د توغندیو ویشتلو په درېدو د دې هیواد له لوري په خپل سرو تاسیساتو د جوړولو درېدل او دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په خلاصېدو باندې ټینګار وکړ. ښاغلي اتمر د سیمه ییزو نښلېدو د ترانسپورټ او سوداګرۍ پراختیا، د حیرتان کابل پیښور او حیرتان هرات کندهار کوټې د ریل پټلۍ غځېدو په هکله خپل لیدلوري پاکستاني هیات سره شریک کړي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د افغان کډوالو څخه د پاکستان د کوربتوب څخه په مننې سره وویل چې د افغان دولت وطن ته د هغوی د عزتمندانه او دعوت طلبانه راستنېدو په برخه کې اوږدمهالې برنامې باندې کار کوي. په پای کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړي کېدو باندې د بحث ترڅنګ د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د افغانستان د سولې بهیر څخه د خپل هیواد د هر اړخیز ملاتړ ډاډ بهرنیو چارو وزیر ته ورکړ. د یادونې وړ ده چې د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د ژمنو د تعقیب دویمه ناسته نن د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالانو میرویس ناب او سهیل محمود په مشرۍ د افغانستان په بهرنیو چارو وزارت کې ترسره شوه. ټاکل شوې وه چې په دې غونډه کې د عمل پلان شوي ژمنې په سیاسي، ډیپلوماتیک، دفاعي، امنیتي او اقتصادي او کډوالو برخو کې چې تیر کال په پاکستان کې ترسره شوي وو د ارزونې لاندې ونیول شي. مننه درنو لیدونکو چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوې وي نو لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره حتما زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.